په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو 15 انسانان داسې راغلي دي چې هغه د ټولو نه بدترین انسانان دي د الله په نظم باندې، د ټولو نه ناکاره انسانان دي د الله په نظم باندې په دنیا او په آخرت کې. او دغه 15 انسانانو ته به د ټولو نه سخته سزا میلاویږي او د دې لپاره به ډېر شرمونکي عذاب وي. یو په هغه کسانو کې حدیث کې راځي، او دا حدیث امام بخاري او امام مسلم دواړو راوړی دی. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله تعالى عنها فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي چې ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، د ټولو نه ناکاره په انسانانو کې به هغه سړی د قیامت په ورځ باندې د الله په نظم باندې من ترکه الناس اتقاء شره، هغه سړی به چې خلکو پریښي د وجې د هغه د شر نه، خلکو سره د دې وجې نه ناسته پاسته نه کوي چې هغه بدخویه انساني، بدکرداره انساني، بدزبانه انساني، او خلک د دې وجې نه پرېږدي چې خلک د هغه نه ځان ساتي، د هغه د شر نه. یو دا انسان دی. دویم هغه انسان د ټولو نه ناکاره انسان دی چې د هغه د خپلې بیبي سره څه خبرې اترې وشي، د خپلې بیبي نه فایده واخلي او دا خبرې بیا سار خلکو ته ښکاره کوي. یا یو زنانه ده هغه د خپل خاوند نه څه فایده والي او سار له بیا نورو زنانو ته لګیایي او د هغه باس ورته کوي، د هغه راز ورته ښکاره کوي. دا د ټولو نه ناکاره انسانان به. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عن ابي سعید الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، د ټولو نه ناکاره خلق به په نزد د الله باندې په ورځ د قیامت کې هغه خلک، هغه سړی به الرجل يفزي الى امرأته وتبزي اليه ثم ينشر سرها، هغه سړی به چې د خپلې بیبي نه فایده واخلي یا اوس د هغې څه پټې خبرې وشي او سار له دا سړی رالګي او خلکو ته د خپلې بیبي هغه رازونه ښکاره کوي. دویم دا سړی. دریم هغه انسان چې هغه دوه مخې انساني، دا به ډېر ناکاره انساني په ورځ د قیامت د الله په نظم باندې. دوه مخې انسان دې ته وایي چې تا خوا له راشي تا ته یوه وایي، بل خوا له چې لاړ شي هغه ته بله وایي. مخامخ ستا صفت کوي، په شیشه ستا غیبتونه کوي، تا ته د نورو خبرې راوړي، ستا خبرې نورو ته رسوي. دا هم په حدیث کې راځي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابي هريره رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي تجدون من شر الناس ذا الوجهين، تاسو بېنیزئ د شري د خلکو نه هغه سړی چې هغه دوه مخی، الذي یأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، دې خلکو ته به یوه طریقه باندې راځي او دې خلکو ته به بله طریقه، یو طرف ته چې لاړ شي یو شان خبره کوي، بل طرف ته چې لاړ شي بل شان خبره کوي. رواه البخاري. څلورم هغه سړی دی چې هغه د الله کتاب لولي، فاجر انسان دی، د الله کتاب لولي خو د الله په کتاب عمل نه کوي، دا د ټولو نه ناکاره انسان دی د الله په نظم باندې. دا هم په حدیث کې راځي عن ابي سعید الخدري رضی الله تعالی عنه، ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي اوږد حدیث دی چې نبي صلی الله علیه وسلم کې د خیر والا انسان ښودنه هم کړې ده. او دغه حدیث کې بیا دا الفاظ راغلي چې ان من شر الناس رجلا، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو نه ناکاره سړی به هغه سړی هغه فاجر انسان دی. ان من شر الناس رجلا فاجرا، د ټولو نه ناکاره په انسانانو کې هغه فاجر انسان دی یقرأ کتاب الله، چې د الله کتاب لولي او لا يرعوي الى شيء منه، د الله په کتاب عمل نه کوي، د الله د کتاب نه نصیحت او فن نه اخلي، د هغې نه فایده نه اخلي او نه پرې عمل کوي. پنځم انسان د الله په نظم باندې ناکاره انسان په دنیا او په آخرت کې هغه انسان دی چې خپله دنیا خرڅه کړي، خپل آخرت خرڅ کړي او دنیا پرې والي. مقصد دا دی چې په دروغه قسم باندې پردی دنیا حاصله کړي، خپل آخرت یې خرڅ کړو او معمولي شان دنیا یې واخیستله، یا مثلا غلا یې وکړله یا یې په زور باندې د چا مال ونیو. دا هم په حدیث کې راځي عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه، ابي امامه رضي الله عنه مرفوع حدیث دی ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ان من شر الناس منزلة يوم القيامة، د ټولو نه ناکار انسان په مرتبه کې به په ورځ د قیامت باندې د الله په نظم باندې عبد اذهب آخرته بدنیا غیره، هغه انسان به چې خپل آخرت خرڅ کړي، خپل آخرت فریدي د وجې د بل د دنیا د اخیستلو نه، د بل دنیا والی په دروغ قسم باندې ناروا په پردی حق والی پردی ځمکه لاندې کې په دروغ قسمونو په دروغ ګواهیو باندې
یا مثلا د چا نه غلا وکړي او خپل آخرت خرڅ کړي او پردی دنیا حاصله کړي. دا 5 قسمه انسانان داسې دي چې دا په ټولو کې ناکاره انسانان دي. یو پکې هغه انسان شو چې شرپسند انسان دی، بدخوی او بدمزاج انسان دی او خلک د هغه نه ځان ساتي د دې وجې نه چې هغه ورته شر ونه رسوي، د دومره بدرنګ انسان دی. دویم هغه انسان چې د خپلې بیبي پټ رازونه ساړ له خلکو ته ښکاره کوي. دریم هغه دوه مخې انسان چې یو ته یو شان خبره کوي بل ته بل شان. څلورم هغه انسان چې د الله کتاب لولي او د الله په کتاب عمل نه کوي. پنځم هغه انسان چې د پردی دنیا حاصلولو دپاره خپل آخرت خرڅ کړي او په دروغه، په قسم، په غصب باندې پردی دنیا لاندې کړي، پردی یو حق لاندې کړي.